مونږ یو هاغه مست، مونږ یو هاغه مست، سر به پکې کېږدو خو نه منو شکست. مونږ یو هاغه مست، سر به پکې کېږدو خو نه منو شکست. او وکړئ اعتراف، وکړئ اعتراف، تله په څو خرڅه شوه ستاسو د انصاف. وکړئ اعتراف، تله په څو خرڅه شوه ستاسو د انصاف. او اوس دې د چا پلار، اوس دې د چا پلار ځان په مونږه ومني، مونږ کوو انکار. اوس دې د چا پلار ځان په مونږه ومني، مونږ کوو انکار. او آخري هاي کو ده چې نشته بله لار، نشته بله لار. اوس به اخیستل غواړي خلق خپل اختیار. نشته بله لار، اوس به اخیستل غواړي خلق خپل اختیار. او د غزل مطلب ده د پلار نیکه نښه مو څنګه پرېښودی شوه، د پلار نیکه نښه مو څنګه پرېښودی شوه، ګینې د کلي نه خو مونږ هم کډوړی شوه. د پلار نیکه نښه مو څنګه پرېښودی شوه، ګینې د کلي نه خو مونږ هم کډوړی شوه. او که خپله سترګه مخامخ مو ایښودی شوه، که خپله سترګه مخامخ مو ایښودی شوه، نو هر یو کس خپله څهره خو به لیدی شوه. که خپله سترګه مخامخ مو ایښودی شوه، نو هر یو کس خپله څهره خو به لیدی شوه. او خدای زده چې ولې خپې لاسونه یې ګاڼه کړل، خدای زده چې ولې خپې لاسونه یې ګاڼه کړل، کومو ځوانانو چې په غره کې لار ویستی شوه. خدای زده چې ولې خپې لاسونه یې ګاڼه کړل، کومو ځوانانو چې په غره کې لار ویستی شوه. او دومره مرګونه آخر ولې پکې وشو، دومره مرګونه آخر ولې پکې وشو. دا هنګامه خو په خبرو سړېدی شوه. او د اسمانونو نه پړ مخې رالوېدی شول، د اسمانونو نه پړ مخې راولېدی شول، د خپو د لاندې نه ځمکه خوځېدی شوه. او هغه څه داسې په ځانونو زورورو، هغه څه داسې په ځانونو زورورو چې یې په خپله له ځانونو ساه ویستی شوه. هغه څه داسې په ځانونو زورورو چې یې په خپله له ځانونو ساه ویستی شوه. او زه خو هغو په اوږو وړی تر منزل یم، زه خو هغو په اوږو وړی تر منزل یم، کومو کسانو چې زما لاره نیوی شوه. زه خو هغو په اوږو وړی تر منزل یم، کومو کسانو چې زما لاره نیوی شوه. او د سوي غوښو ځای په ځای داسې بړاسو، د سوي غوښو ځای په ځای داسې بړاسو چې پکې خدای ګو کچاسا هم اخیستی شوه. د سوي غوښو ځای په ځای داسې بړاسو چې پکې خدای ګو کچاسا هم اخیستی شوه. او که د غوږونو د شلېدو یره مو نه وی، که د غوږونو د شلېدو یره مو نه وی، نو زمونږ چغه تر اسمانه رسېدی شوه. که د غوږونو د شلېدو یره مو نه وی، نو زمونږ چغه تر اسمانه رسېدی شوه. او څنګه د نورو خلکو خپو ته پرېوتی شو، څنګه د نورو خلکو خپو ته پرېوتی شو، چا چې په خپله په خپل ځان خپه ایښودی شوه. څنګه د نورو خلکو خپو ته پرېوتی شو، چا چې په خپله په خپل ځان خپه ایښودی شوه. او مقتارز ده چې نه په تکلیف کې به مې چا ته لاس نیوی شو، نه په تکلیف کې به مې چا ته لاس نیوی شو، او نه سعدي خوله مې غوښتو ته جوړېدی شوه. ډېره مننه.